فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سورة يونس آيات نمبر دے 3 11 سپارہ واقعہ د موسی علیہ السلام شروع د فرعونیانو سره. فرعون ټول ساحران را جمع کړل چې د موسی علیہ السلام د معجزې مقابله وکړي. خو ساحرانو چې خپل سحر هغه ښکاره کو د موسی علیہ السلام امسا چې وروغورځي د موسی علیہ السلام چې وروغورځوله د هغوی ټول سحر او ټوله جادوګري د فرعونیانو هغه باطله شوه، ختمه شوه. نو بیا د فرعون د قوم نه څه خلکو ایمان راوړو. الله رب العالمین دغه واقعه تفصیل سره بیانوي. فرمای رب العالمین فما آمن لموسی ایمان را نوړو لموسی د موسی علیہ السلام د پاره د موسی علیہ السلام په خبرو باندې الا ذریه مگر یوسو ځوانان او یوسو اولاد من قومه د قوم د فرعون یوسو کسانو یوسو ځوانانو ایمان راوړو. یا قومه ضمیر موسی علیہ السلام ته راجع دی یا فرعون ته چې د فرعون د قوم نه یوسو کسانو ایمان راوړو. او دا قول راجح دی چې د فرعون قوم دلته مراد دی، ځکه بنی اسرائیلو اکثر مخکې نه ایمان راوړو په موسی علیہ السلام باندې. نو د فرعون د لخکر نه یوسو کسانو ایمان چې راوړو او یرم ورسره وه چې فرعون واپس جبار او عنید انسان دی، واپس به مونږه مجبوره کی په کفر باندې چې مونږ ته تکلیف راونه رسي. نو رب العالمین دغه واقع بیانوي. فما آمنا نو ایمان را نوړو لموسی د موسی علیہ السلام په خبرو باندې الا ذریه مگر یوسو ځوانانو من قومه د قوم د فرعون چې کله دا معرکه وشوه، کله مقابله وشوه د موسی علیہ السلام د ساحرانو د فرعون سره او د ساحرانو سحر ناکام شو. نو یوسو کسانو هغه ایمان راوړو. د فرعونیانو د قوم نه یوسو کسانو ایمان راوړو علی خوف سره د یری من فرعون د فرعون نه یریدل و ملئهم
او د مشرانو د دوینا مشران چې د فرعون په لښکر کې کوم مشرانو د هغوی نه میریدل چې هسې نه واپس مونږ مجبوره کړي او د دې دین نه مو واړوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به ویله و یو څو کسانو کې د فرعون ښځه هغه هم شامله وه و مؤمن آل فرعون سورې حامیم کې به راشي. یو رجل یو نارینه و یو سړی و هغه ایمان راوړی د آل فرعونیانو نه او د فرعون څوکیدارو یوه زنانه وه څوکیداره خزانچی هغوی ایمان راوړو. نور بنی اسرائیل قرآن د نصوصو نه معلومیږي چې اکثرو ایمان راوړو. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی مخکې نه دوی ایمان راوړو. علا خوف سره د ویرې من فرعون د فرعون وملئهم او د مشرانو د دوینا ولی یریدل ان یفتنهم چې وابړوي دوی لرا د دیننا یا ان یفتنهم چې ونه خویوي دوی لرا د دین اصلنا چې هغه دین د موسی علیه السلام. دا ولی دا زکا و ان فرعون یقینا فرعون چې و لعال خامخا جابر او متکبر او لوی کون کې و فی الارض پزمکا د مصر کې چا دا غین رب نشو وهله سوک به دین او اسلام ته نه پرې خودلا. نو دغه نوجوانانو چې ایمان راوړو واپس یریدل چې حسنه مونږ دوی د دین نه واړوي. وَإِنَّهُ يَقِينًا دا فرعون چې لمن المسرفین خامخا د حد نه تیریدونکی و. مسرفین نه مراد د مشرکانو نه و، شرک به هم کو کفر به هم کو ظلم به هم کو د حد نه تیریدونکی و. او لعال فی الارض معنا دا چې ځمکه کې ډېره لوی کوله ډېر جابر او ډېر متکبر انسان و. مراد د دینه بادشاهي او اقتدار و. آیات کې اشاره ده چې دغه کسانو ډېر په سختو حالاتو کې ایمان راوړو. د فرعون دین پرېښودو او د هغه د قوم نه خطره د مرګم وه، خطره د نورو عذابونو وه، خو د ټولو عذابونو ته ودرېدل او بیا ایمان راوړو. نو آیات کې مونږ او تاسو ته هم درس دا دی که هر څومره امتحانات راځي د ایمان سودا به سړی نه کوي، ایمان به نه پرېږدي، اسلام به نه پرېږدي، خپل شعائر د دینه به نه تیریږي. او د رب العالمین نه داسې دعام غواړه چې رب العالمین په ما داسې امتحان مه راولي چې زما دین ته نقصان ورسیږي. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، نبی علیہ السلام ویل د ټول نه غټ امتحان دا دی چې په دین کې امتحان راشي. دین کې امتحان دا دی چې څوک دې مونځ ته نه پرېږدي، جومات ته ځي جومات کې دې څوک نه پرېږدي، په دین عمل کې څوک در سره کلیوالي نه کوي، خپلوالي در سره نه کوي. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، هر کله چې هغوی ایمان راوړو نو د فرعونیانو د طرفه په هغوی باندې ډېر ظلمونه شروع شول. موسی علیه السلام ورته تسلی شروع کړله، تسلی ورکوله مؤمنانو ته چې صبر وکئ، تاسو په الله باندې ځانونه وسپارئ، الله به زموږ مدد کوي، الله رب العالمین به دا ټول هلاکوي. آیات دلیل دی په دې خبره چې مشکل راتو ملګري له تسلی ورکوه، نورم د هغوی ته منافقتونه مه کوه چې نورم وخویږي، ښکلې ښکلې خبرې کوه، که هغه د دنیا مشکلې که د دین مشکلې، د تسلی خبرې کوه. وقال موسی ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته چې کله د په قوم باندې آثار د خفګان راښکاره شو د ویرې داسې لړزېدل او رپېدل. یا قوم ای زما قومه ان کنتم آمنتم
کچیر ایمان راوړې وی تاسو یا ان کنتم آمنتم که ایمان مو راوړې وی تاسو پس شی باندې چې خیر او شر او هر شی دا د الله په تقدیر کې یعنی دا د الله د طرفه یې که په دې ایمانی نو څه چلو کیف علیه خاص په مغرب باندې توکلوا ځانونه وسپارئ توکل وکئ په الله رب العالمین توکل دې ته ویل کی چې ټول کارونه رب العالمین ته وسپارئ اے رب چې تا څه فیصله کړې وي زمونږ په حق کې مونږ ته منظوره ده د خولې نه به د جزع فزع الفاظ نه راوباسئ بلکې رب العالمین ته خپلې فیصلې خپل کارونه هغه به حواله کې دې ته توکل ویل کی فریادونه به ډېر نه کې ان کنتم مسلمین کچری تاسو حکم منونکي او مسلمانان نو څه چلو کې فاصبروا واتبعوا صبر کوئ او زما تابعداري وکئ آیات دلیل دی چې مؤمن سړی به توکل په الله تعالی باندې کوي په الله به ځان سپاري هر قسم مشکلات چې در باندې راتلل فورا ذهن الله رب العالمین ته بوځه چې رب بستا د طرفه ده او زما ګناهونه سبب دی الله ما زاد تا ته حواله کړی دی الله ته به زما مدد کې ته به ما د دې مشکل نه وباسي انسان پسې مه ګرځه توکل د زړه عمل دی دا زړونه دا صحیح کول پکار دي او عابد انسان هغه دی چې هغه په الله باندې توکل کوي قرآن کې الله رب العالمین د توکل باره کې ډېر آیتونه نازل کړي دي او توکل او عبادت الله تعالی یو ځای ذکر کوي معنا هم دا د صحیح بنده صحیح عابد هغه دی چې د زړه توکل په الله باندې وي نه د انسان نه یره کوي نه تیریږي یو فطري یره د لکه سپی سړی ویني زمری ویني او اسې ویریږي خو نه د زړه اعتماد به په الله تعالی وي مصیبتونه در باندې راغلل بیماریانې در باندې راغلل تاوانونه در باندې راغلل دشمنیانې درته پیښې شوې الله ته ځان سپاره او چې کله د الله ته ځان وسپارو بیا به خوشحاله بیا به د ذره بر یره په دې زړه کې نه وي او الله قرآن کې بار بار داسې وایي الیس الله بکاف عبده ولی الله تعالی د دې بنده دپاره بس نه دی کافي نه دی میرے لیے الله ہی کافی بعض ځایونو کې لیکلی شوي نو جواب دا دی چې ولې نه دی کافي عبدالرحمن بابا به مو ویله وای چې الله در سره مل نوي رحمانه که لښکرې در سره مل شي یک تنهایی ټوله دنیا دې تا سره شي خو چې د الله مدد در سره نه و په الله دې توکل برابر نه و نو هسې دې ملګري شي که نه دومره تا د ضرر نه بچ کولی نه شي او دومره خیر تا ته در رسولی نه شي قرآن کې بل ځای کې الله فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باندې ځان وسپاروم دغه الله د ده لپاره بس دی بل ځای کې فرمایي فاعبده وتوکل علیه د الله بندګي کوه الله باندې ځان سپاره صحیح عابد هغه دی چې په الله باندې ځان سپاري قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا مؤمنانو بدا ویلا چې رحمان ذات باندې مونږ ایمان راوړو مونږ په هغه باندې توکل کوو ایاک نعبد و ایاک نستعین په هر منځ کې چې مونږ وایو معنایم دا د خاص تا بندگی کو رب العالمین او مددم صرف د تا نه غواړو بل هیڅ چا نه غواړو په هیڅ چا بروسه نشته سوا ستا نه ای ربا نو دلته موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلا ان کنتم آمنتم بالله کچېرې تاسو ایمان راوړی په رب العالمین باندې چې رب العالمین د طرفه خیر او شر نازلیږي نو فعلیه توکلوا خاص په الله رب العالمین باندې توکل وکئ د زړونو دا توکل الله ته وسپارئ ان کنتم مسلمین کچېرې تاسو حکم منونکي د الله او د الله د رسول نو صبر وکئ په دې مصیبتونو باندې دوی فورا خبره ومنله د موسی علیه السلام امتیانو د خپل پیغمبر خبره ومنله نو کامیاب هم شو کامیابی رسول الله ذکر کوي فقالو نو دوی ټولو ویلا علی الله خاص په الله تعالی باندې توکلنا مونږه ځانونه سپارلی دي د زړونو اعتماد هم صرف او صرف په رب العالمین باندې دی
مونږ او تاسو عام د پښتنو معاشره ماشوم پیدا شي و ورځې شوي نه په غاړه کې ورته تعویذونه واچو ولی توکل په الله تعالی نشته ور نظر نشي دارنګي ساختونه د لاسونو کې ورته د تارونه واړه ماشومان غریبانان پویګم نه او مونږ به ګرځو دي شي زونه بس په رب باندې ځان سپاره رب العالمین تزان حواله کوا اخیری 2 سورتونه چوف کوا په خپل بچو باندې ټول مصیبتونه به الله بچ ساتي توکل مضبوط چکلا نبی علیہ السلام فرمای چې کله چا په غاړه کې تعویذ واچو یا په مټ کې وکیل الیه بساغی ته اوس پارل شو وکیل معنا دا چې د دې انسان توکل په دغه باندې جوړ شو د الله نه کټ شو بیا هغه ته اوس پارل شو الله به مدد نه کوي نو توکل یو دا دی چې په دې شیزونو به یقین نه ساتي یقین به صرف په رب العالمین باندې ساتي دعا به غواړي الله رب العالمین نو ګور دې سوي فقالوا دیو لا توکلنا علی الله توکلنا خاص په الله تعالی باندې مونږ توکل کړی او خاص په الله باندې ځانونه سپارلې نو بیا یې سوکړه بیا یې دعاګانې شروع کړې دعا د توکل سره خلاف نه ده دعا به غواړي د رب العالمین نه په الله د توکل نه نو ځکه دعا غواړي ربنا یا رب زمونږه لا تجعلنا مگر زوی مونږه فتنه سبب د فتنه او د گمراهی یا ازمیخت او امتحان لاندې للقوم الظالمین د قوم ظالمانو لپاره معنا دا چې الله د ظالمانو د لاس مونږه متبا کوي چې دا وای څنګه خوخه وي هغه شان ظلمونه په مونږ باندې کوي مونږ مو مبتلا کوي چې کله خوخيږي ولته رانه پورته کوي الله داسې وخت په مونږ باندې مراولي د ظالمانو ظلمونه به زیاتیږي په حق پرستو چې کله مصائب راشي نو بیا د ظالمان سوې کدا چرته په حق وینو په دې امتحانونو راتلل نو د دغه وجنه چې الله د سې امتحان په منګ را نه ولې چې دا ظالمان په بے دلیل نسی یو معنا دا یو خدا د چې بالفعل مونږ د دې د سلطې د لاندې مراولي چې په مونږ باندې د دوی د خوخي مطابق ظلمونه کیږي نو دا دعا یې وکړه په الله توکل او لاسونه پورته کړل رب العالمین ته چې اے الله ربنا اے رب زمونږه لا تجعلنا مونږه مگر زوی فتنه مونږه مگر زوی فتنه او امتحان او ازمیخت لاندې مگر زوی سبب د فتنه مگر زوی للقوم الظالمین د قوم ظالمانو د پاره پښتانه وای الله دې دا یو لاسم دی بل لاس ته محتاج کوي یا الله مونږ ظالمانو ته محتاج کوي او دا غوی د ظلمونو مونږ وساتي ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او نجات را کړه مونږ ته رب زمونږه برحمتک په وسیله د رحمت ستا اے الله تا تستا رحمت وسیله کو چې ته رحمان ذاته ته رحیم ذاته ته په خپل بنده باندې دا مور چې په بچی څومره مهربان ده اے الله ته په بنده د دین ډیر زیات مهربان یې نو ستا د رحم ته وسیله کې پیش کوو مونږ ته نجات راکړې په سبب د رحمت ستا باندې د چانه نجات راکې من القوم الكافرین د دغه قوم کافرانو نه چې فرعونیان دي الله مونږ ته نجات راکې رستو به الله ذکر کوي چې الله نجات ورکو دعاګانې وکړلې آیات دلیل په دې خبره چې غوره وسیله چې پیش کې الله ته دعا ده خلک وای کنه وسیله هم دا ده د الله نومونه الله ته وسیله الله ته رحمان په ما رحم وکا اے الله ته غفور ما وبخا اے الله ته مالدار ذات غنی ذات ما مالدار کا اے الله رب العالمین ته جنتون استالاس کړي مال جنت راکا دا سید الله صفات وسیله کې پیش کوا چې څه ضرورت دی ټول نمونه د الله تعالی شته اے الله ته حلیم ذات صبور ذات مالم صبر راکې په ما مشکل راغله اے الله ته علیم ذات عالم ذات مالم علم د قران راکې دا صفات وسیله کې پیش کوا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين
اوس په دې آیات کې الله رب العالمین یو حالت بیانوي د دې مسلمانانو چې کله بني اسرائیل مسلمانان دا پتنګ شو د فرعونیانو نه عبادت خانو کې به نه پرېښودل کنیسو کې لکه زموږ چې ستاسو جوماتونه یې د دوی کنیسې وي یو ځای ته چې راجمع شي نو د هغې وجل هم بیا اسان و زور خو هلته هغوی سره و نو الله رب العالمین ورته وحی وکړله چې بس د ملګرو ته دې وویوه چې په کورونو کې ځان له دا کوټنۍ نه دي د دې نه جوماتونه جوړ کړي په کورونو کې منځونه کوئ یا دا کورونه په داسې نقشه جوړ کړي چې مخې قبلې طرف ته وي بس په کورونو کې منځ کوئ دا د ضرورت په وخت کې دا جایز ده سړی په کور کې منځ کوي نور عزیزانو زمونږ او ستاسو په دې دین کې په دین د نبی علیه السلام کې نارینه باندې منځ فرض دی خو په جومات کې او ښځه به منځ کوي خو په کور کې د ښځې دپاره هم جایز ده چې جومات ته راشي خو چې د ستر او د پردې اهتمام وي په جومات کې ځان له پروګرام وي او د خاوند اجازه خو خاوند حدیث کې راغلی خاوند به ورله اجازه ورکوي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله پیغمبر د الله پیغمبر خاوندانو ته ویلي چې خاوندانو چې د خپلې بیبیانې درنه اجازه غواړي او جومات ته ځي مې منع کوئ خو عام د زنانه دپاره غوره منځ دا دی چې په کور کې دننه وي په دننه کور کې په دننه کمره کې وي په کمره کې دننه په ګوټ کې وي چې څونه په پرده کې وي دا ورله غوره او سړی باندې جومات ته راتګ دا فرض دی په جومات کې به منځ کوي بنا بر قول ارجح د صحابه کرامو فتوا دا وه چې د نارینه منځ په کور کې نه کیږي په دیره کې نه کیږي چې اذان اوري عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فتوا هم داسې او نبی علیه السلام هم داسې فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د جومات ګاونډي چې اذان دی اورېدو ستا منځ به په کور کې نه کیږي جومات ته به راځي الا من عذر که بیمار وي یو بل عذر دی نو بیا صحیح ده او که نه وي نو ړوند صحابي ته نبی علیه السلام اجازه ورنه کړله چې ړوندو لاره ورته نه ښکاره کېده وایي ته به هم جومات ته راځي وایي ځکه ته اذان اورې چې ضرورت راغی ضرورت وخت کې به جایز ده چې ستا څوک نه پرېږدي مونځ ته نو بیا به کور کې مونځ کې واوحینا الی موسی مونږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته واخیه او د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام ته ان تبوأ دا چې جوړ کړی تاسو یا مقرر کړی تاسو یا تیار کړی تاسو لقومکما د پاره د قوم خپل موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته ویلا ځکه پیغمبران چې کوم دی هغوی به امور د انتظام هغوی به برابروي عبادت خانه بمصر په دې مصر کې بویوتن کورونه برابر کې یا کوټې د پاره د عبادت برابرې کوي وجعلوا اگرزوی تاسو بیوتکم کورون خپلو کې قبلتن زید مانزا دی کورون خپلو کې زید منزونو جوړ کئ یو ترجمه دار دویمه ترجمه دار وجعلوا اگرزوی تاسو بیوتکم دا کوټې خپلې قبلتن مخامخ قبله تا مخامخ قبله ته اگرزوی او منزونه کوي تاسو مراد د قبلینا یا کعبه دا چې دا د ټولو پیغمبرانو قبله و یا مراد تینا بیت المقدس ته خو قبله طرف ته تاسو منځونه کوئ واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د منځونو منسم ادا کوئ ور منځ بنه پرېږدئ وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته زیر ورک ایمان والاو ته یعنی چې مشکل در باندې راغی او تا په جمع باندې په جماعت کې منځ کوو د یو مشکل او د امتحان په وجه تا دا منځ ادا نه کړی شو الله به بیا هم تعالی اجرونه درکوي او چې ته ټول عمر په کور کې منځ کې نو بیا اجرونه بیا د دې نشته دی دومره غټ اجر نه محرومې الټه دا خبره م یاد وساتئ چې سړی په کور کې منځ کوي چې منځ کوي خو په کور کې کوي دیره کې کوي په جمع منځ نه کوي دا ګناه کبیره کوي منځ یې مو کو ګناهګار هم شو د ګناه کار یې وکړو ځکه دی جومات ته راتګ دا فرض و دا یې پرېښودو وقال موسی ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا په دې آیات کې خیری د موسی علیه السلام ذکر دی خپل قوم ته موسی علیه السلام ډیر مجبور شو
خیرې به پیغمبرانو نه کولې، خو چې ډېر به مجبور شو به خیرې وکړي، او چې خیرې به وکړلې نو بیا به فورا هغه قبلېدلې. بیا الله به د هغوی په ژوند کې دا خیرې وله قبلولې. بیا خیرې چې ذکر کې اسې هیڅ په هیڅه به خیرې نه کې، اول به اسباب ذکر کې چې ولې زه خیره کوم، بس دا ظلم کوي، دا غلط کار کوي، دا کوي دا کوي، الله بس ته تباه کوي. اول ذکر کې چې الله دونه مالونه دی ولا ورکړي، دونه مشري دی ولا ورکړي، او د دې باوجود دا ټولې پیسې ټول مالونه ستا د دین په خلاف استعمالوي، خلک د دین نه اړوي، نو رب دا مالونه ته واخلي او په دې زړونو یې سختي راولي، دوی ایمان نه راوړي. موسی علیہ السلام ته پته ولګېده چې ایمان نه راوړي، نو بیا خیرې وکړلې. نو رب العالمین فرمایي وقال موسی، وویل موسی علیہ السلام د عاجزۍ په شکل لاسونه پورته کړل، خیرا یې وکړه. ربنا اے رب زمونږ انک آتیت فرعون، یقینا تا ورکړی دی فرعون ته وملأه او د هغې ډلې ته زینتا ډول او ښایست و اموالا او ډېر مالونه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې، ډېر مالونه ورسره دي او ډېر مشریم ورسره ده. محبت د دنیا دا سبب د ټولو جرمونو دی. ډېره دنیا سره مینه مه کوه چې دین د نه بیا پاتې وي. د هرې خبرې سوچ هغه د روپۍ سره مه لګوه چې بس دې کې پیسه شته او دې کې نشته دی. نه، د دین د پاره کارونه کوه. دا ډېر چې سړی دنیا کې منهمک شي ورډوب شي بیا ته دین پاتې کېږي، او ژوندی مثال یې دا فرعونیان دي. نو رب العالمین تا ورله مالونه ورکړي ژوند د دنیا کې، مشري دې موله ورکړې ده. ربنا بیا یې اواز وکړه موسی علیہ السلام چې ای رب زما، لیضلوا عاقبت دا دی، لیضلوا معنا دا ده چې د دې مالدارۍ انجام دا دی چې دوی په خپله هم ګمراه شو، نور خلک هم ګمراه کوي. ای الله مالونه دې ورکړي خو عاقبت یې دا دی دا مال غلط استعمالوي، دوی صحیح نه استعمالوي. لیضلوا د دې دپاره چې واړوي ګمراه کي دا خلک عن سبیلک ستا د لارې نه، په خپل هم ګمراه دي او نور خلک هم پې ګمراه کوي. بله دعا یې وکړه چې ربنا ای رب زمونږ اطمس علی اموالهم، ای الله محو کړه، هلاک کړه، مسح کړه، بیکاره کړه. اطمس دې ټولو معناګانو ته وایي. طمس اصل کې ویلی کېږي چې سړي دا مشاده او دا شکل خراب شي، لکه اوس زمونږ ستاسو دا پوزه دا سترګې دي، شونډې دي، مخ دی، دا داسې اوار شي چې شکل د انسان هغه پاتې نه شي. دې ته طمس وایي، محو کول. الله بیکاره که مالونه د دوی، محو که مالونه د دوی. پخوا خو سکې وي که نه، د ګټو نه جوړې کړې وې، د قیمتي ګټو نه. په روایت کې راغلی دي، روایت ابن کثیر رحمه الله هغه هم راوړی دی چې د دوی د مالونو نه بیا ګټې وګرځېدلې، اسې ګټې شو، لکه هغه کم نقشونه چې کړي وو هغه ترې نه محو شو. لکه عام نن سبا مثال دا روپۍ سړي سره وي، یا ریال وي، یا روپۍ وي، او ډالر وي، بس چې راپاڅېږي بس سپین کاغذ ته جوړ شوی، هغه آثار یې وله ختم کړه رب العالمین. ځکه دعا موسی علیہ السلام داسې کړې وه، اطمسا، ای الله محو کا، هلاک کا، مسح کا، بیکار کا مالونه د دوی. ربنا اطمس، ای الله بیکار کړه مالونه د دوی، ای الله هلاک کړه علی اموالهم، هلاکت راوله په مالونو د دوی. واشدد علی قلوبهم، او سختی راوله په زړونو د دوی. ای الله واشدد علی قلوبهم، سختی راوله په زړونو د دوی باندې. دا په هغه وخت کې موسی علیہ السلام خیره وکړه چې موسی علیہ السلام نا امیده شو. د وشدد معنا دا ده چې الله نورم په کوپر کې سړی وای کنه چې الله دې تاول هدایت وکړي، هدایت نه الله دې په دې کوپر کې نورم بس وردن نه کا، الله دې په دې کوپر کې سور ډوب کې چې ستبکه مړ شي. نو وشدد علی قلوبهم معنا دا چې الله زړونه نورم سخت کا، مهر ولا په ولګوا پرې چې په دې کوپر کې پاتې شي وستمړ شي. دومره پیغمبر اغا غوسه کړو. ولی فلا یؤمنو، پس دوی ایمان نراوڑی. موسی علیہ السلام تا پتہ ولګیده چې دوی ایمان نراوڑی.
وی حتی یروا العذاب الالیم تردی چې پسترګو باندې ویني عذاب دردون کې الله ته په عذابونه راولېږه. دوی ایمان نه راوړي، دا د ډب مسلمانان دي، د ډب انسانان دي. پښتو کې مونږ وایو چې عذاب پر راشي نو بیا به څه ایمان راوړي، کني دی ایمان نه راوړي، او د عذاب د راتګ په وخت کې به ایمان قبلېږي هم نه، بیا ایمان د دوی نه قبلېږي. نو مغه شانو شو چې د دوی مالونه الله تبا کړل. د ربيع ابن انس او د ضحاک او ابو العالیه تفسیر دی په طبری کې چې جعلها الله حجاره منقوشه كهيئه ما كانت. الله د مالونه اسی ګټي جوړ کړلې چلیدل بینا، او بیا په مغه شان عذاب راغی. او دسې دعا نوح علیه السلام خپل قوم ته کړې وه، په سوونو کاله دعوت وکړو، تبلیغ وکړو، خو چا ورله خبره ونه منله. نو هغه هم دا دعا کړې وه خیره، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. اے الله د دې کافرو یو اوسیدونکی په دې دنیا کې مه پرېږده. ولی انک ان تذرهم کته پرید رب العالمین یضل عبادک استا بندگان نورم اړوي گمراه کوي د سمیلارینا ولا یلدو الا فاجرا کفارا. نراوړي دوی بچی مگر یا فاجر راوړي یا کافر راوړي. دا سي خیره نوح علیہ السلام کړو، به قبول شو. نو رب العالمین ورته فرمایل قال اول رب العالمین قد اجيبت دعوتكما، یقینا قبول شو دعا ستاسو د دواړو دعا قبول شو. دعا خو موسی علیہ السلام کړو، خو هارون علیہ السلام ورسره ذکر شو. وجه دا و چې هغه دعا کوله، هارون علیہ السلام په امین ویل، دا دواړو ټولو دعا حسابي. نو الله رب العالمین ورته ویل قد اجيبت دعوتكما، یقینا قبول شو دعا تاسو، فاستقیما نو کلک شئ تاسو. مراد د دین دا چې د دعا د قبل دو پورې تاسو په خپل دین باندې کلک اوسئ او دعوت جاری ساتئ. او مراد د استقامت نه دا چې په قبل دلو د دعا کې تلوار مکوئ، جلتی مکوئ چې بس همدانن شپه زما دعا قبول که. بعض انسانان دسی نا دعا کوا او انتظار د فرج کوا چې الله رب العالمین به پراخواله کلاواله براولی. نو رب العالمین فرمای قد اجیبت، یقینا قبول کړه شو دعوتکما دعا تاسو د دواړو، فاستقیما کلک شئ تاسو په خپل طریقه باندې، یا سم ولاړو سیږئ تاسو په تبلیغ او په دعوت خپل کار باندې پرېږدئ. ولا تتبعانی، او مزئ تاسو سبیل الذین پلار دها کسانو باندې لا يعلمون چې نه پوهیږي، جاهلان وي. دلیل پسې ځئ، د دغه خلکو پلارو پسې مزئ. یا ولا تتبعانی معنا دا تابعداري مکوئ تاسو سبیل الذین للار دها کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي، بلکې قرآن او سنت پسې روانو سیږئ، د الله کتاب پسې ځئ. الله چې درته څه ویلي هغه تابعداري کوئ، فلانی او فلانی پرېږدئ. د دې یو مطلب دام دی چې دعا بعضې جاهله خلک کوي، بیر وایي یاره جي زما دعا نه قبلیږي، قبوله نه شوه، ډېرې دعاګانې مې وکړې قبوله نه شوه. نو الله وایي د دې جاهلو خلکو په شانتې عقیده مه ساتئ، صبر کوئ، په قلاره به دعا قبلیږي. الله خپل حکمتونه تاسو ته ښیي، او دا انسان ته پته م لګي که په هغه وخت کې مې دعا قبوله نه شوی، ښه وشو چې نه ده شوې. وروستو 3-4 کاله سړي ته پس پته ولګي وي، اوس ښه دی چې قبوله شو، دې کې دا خیر دا خیر. دنیا دارالحکمت دی د رب العالمین، انسان ته واپس خپل حکمتونه ښایي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. پدیات کې الله رب العالمین و ذکر کوي، مخکې دعا کړې وه ونجنا، اے رب العالمین مونږ ته نجات راکا برحمتک من القوم الكافرین، د دې قوم کافرانو نه مونږ ته نجات راکا. نو اوس الله رب العالمین نجات ذکر کوي د بنی اسرائیل او د فرعونانو د ظلمونو نه. الله څنګه نجات ورکو چې کله مقابله وشوه او بعض خلکو ایمان راوړو، نو فرعون د ځان سره 1,00,000 لښکر کو را روان شو، دوی پسې دوی را پره کړل، رال دوی راورسېدل دی بحر ته.
بحر قلزم نومیو په مصر کې هلته چې راورسېدل نو د موسی علیه السلام ملګري ځای په ځای باندې ودرېدل. دغه ټیم کې وویله فلما تراءى الجمعان انا لمدرکون چې دا فرعونین خو رانږدې شو. موسی علیه السلام ورته ویل چې ان معي ربي سيهدين، ما سره زما رب دی او ما ته به لاره ښایي. الله رب العالمین ورته وحی وکړله چې په خپله امسه باندې دا سمندر ووهه. نو سمندر کې لارې وشولې، دوی 12 ډلې وې، هرې ډلې ته الله رب العالمین لاره ورکړله او دوی تیر شو. فرعونیانو چې وکتل هغوی مو ویله چې موږ خو د دوی نه څه کم خو نه یو، اول یې زړه نه کېدو، خو بیا سمندر ته ورودنګل چې ورال دوی ښه منځ ته لاړل، نو هغوی پکې ډوب شو، مسلمانان ته الله رب العالمین بچ کړل. تفصیلي واقعه په سوره اعراف کې بیان شوې وه او ځای په ځای الله ذکر کوي. نو رب العالمین فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل، او پوری استل مونږه بني اسرائیل، تیر کړل مونږه د بحر قلزم نه، روغ را مټم تیر باسل هغې طرف ته، البحر د بحرنا، فاتبعهم دغه بحر نوم بحر قلزم، فاتبعهم فرعون پس ورپسې لاړل فرعون و جنود او د فرعون لښکرې. روایتو کې راغلي تقریبا 100,000 فوجیان ځان سره کړي وو. یا دویمه معنا دا فاتبعهم پس ورسېد دوی پسې فرعون و جنوده او لښکرې د فرعون ورسېدې. ولې ورلل؟ بغیا د وجې د زدنا وعدو او د وجې د دشمنینا، د وجې د زد او د وجې د دشمنینا. بغی اصل کې ویل کېږي چې په حقوق الله کې زیاتې کو، د الله حقونه نه منل، او عدو دې ته ویل کېږي چې بندگانو سره زیاتې او ظلم کو. نو څه چلو شو حتی اذا ادرکه الغرق، ورپسې تر دې چې د بحر تم وردن نشو، حتی اذا تر دې پورې، حتی تر هغه وخت پورې اذا ادرکه کله چې راګیر کو د فرعون لرا الغرق غر کېدلو ډوبېدو. نو چې کله راګیر شو سلګۍ شروع کړل او پوه شو چې اوس هلاکېږم، نو دغه ټیم کې بس اوس یې د کلمه شروع کړله چې بس اوس اسلام راوړم. چې قال نو ویلا آمنتو ما ایمان راوړو، انه لا اله چې نشته یقینا الله تعالی چې ده، لا اله نشته لایق د بندګۍ الا الذي مگر هو مغزاد ده آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړې پاغه باندې بنو اسرائیلو، د بنی اسرائیلو چې په ایمان راوړې پاغه الہ باندې زمام ایمان ده. وانا من المسلمین او یمز من المسلمین د توحید والاونا د منونکو نه د موسی علیہ السلام د احکامو او د الله د احکامو. من المسلمین معنا غاړه خودن کې محکم د الله تعالی ته دا چغې به والی. آمنتو ایمان می راوړی یو کلمه دا ویل لا اله الا الذي دایم ویل په خپل باندې ویل وانا من المسلمین. خودلته ایمان د ته پیدا نه ورکوله، وجه دا و چې د مرګ په وخت کې دا ایمان راوړو. حدیث کې راغلی دی ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، الله توبه قبلوي، خو د ځنکدن په وخت کې د انسان توبه به نه قبلوي، چې مرګ ته ویني او ته به توبه وباسي نه به نه قبليږي. نو مخکې د دین عزیزانو چې مرګ راشي توبه وستل پکاري، د دې توبه ځکه قبول نه شوله. نو رب العالمین فرمائی الان اویل شو چاہتا دی فرعون تا اویل شو آیا وس ایمان راوڑے تا، آیا وس دی ایمان راوڑو تا، وقد عصیتا و حال دارے چی یقینا نافرمانی با کولتا، زما دا رسول نافرمانی با دی کولا. دا ورته اویل شو یو فرشتہ رالا داغی پا خلبان دی، روایتو کی راغلی دی دا وَكُنْتَ وِيْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ د فساد کوونکو نام، تو خو د فساد کوونکو نه وې چې اوس دې وکتو مرګ دې په خپلو سترګو باندې ولیدو، نو اوس د ایمان چغې وهې، اوس کلم ستا ایمان نه قبلېږي. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ،
بنی اسرائیل روایتو کې راغلی بنی اسرائیل یقین نه راتو چې فرعون پکې ډوب شو که ډوب نشو. الله رب العالمین د بدن بهر را وغورځو، صرف هغه جسد او جوسه پاتې و، موږ او تاسو چې ورته لاش وو او روح پکې نه و، سمندر چپو دی وچې ته را وغورځو. او بعض اهل علم دا تفسیر هم کړی دی چې ستا دا بدن به موږ ساتو تر دې چې وروستو خلک د تا نه عبرت واخلي. اوس هم په قاهره کې په مصر کې په میوزیم کې یو جسد پروت دی او مشهوره دا ده چې دا د فرعون جسد دی. خدایات یو معنا هم دا ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې موږ به ستا دا بدن د سمندر نه راوچت کو دی وچې ته به راوغورځو چې دا خلک دې ښه ویني او عبرت دنه واخلي. نو فالیوم نن ورځ ننجیکا پورته کوو مونږه ببدنکا ستا بدن لرا، یا نجات رکو درکو تا تمانا بدن ستا تا نجات ورکو چې صرف ستا دا بدن پاتی وی، روح با پکی نوی. خلاصه بدر کړو تا په بدن ستا سرا بی روح بوی او تا برا اوغرزو د دې سمندر دی غاړې ته چې خلق دی ویني. لتکونا د دې دپاره چې شیت لمن خلفکا د هغه چا دپاره خلفکا چې رستو راځي ستانه آیتا یولوی نخا چې څوک د الله خلاف کوي او د ربوبیت دعوی کوي نو د هغې به دا حال وي. دغه شانتې به تا سره کوو چې خلکو ته پته ولګي چې بیا داسې ظلمونه څوک ونه کړي. وان کثیرا من الناس یقینا ډېر د خلکونه عن آیاتنا زمونږ د آیاتونو لغافلون خامخا غافل دی بې پروا دی هیڅ توجه پرې نه کوي. آیاتنا نه مراد د عذابونه چې موږ راوستي، آیاتنا نه مراد د معجزات هم چې د پیغمبرانو له ورکړي، آیاتنا نه مراد د قرآن ټول آیاتونه د دې نه خلک غافل دي او دا حقیقت دی رب العالمین بیان کړی دی. ډېر انسانان دي مسلمانان دي ځانون ته مسلمانان وایي، 40 کاله 50 کاله 60 کاله 30 کاله 70 کاله تیر شو خو کلم د الله رب العالمین دا کتاب راوانه خسته. دومره په غفلت کې زندگی تیره کې چې د الله په کتاب کې څه دي ترجمه ولا ونه کړله، قرآن تلاوت ورله نه ورځي او زړه کې دا غم هم نشته. د دنیا د تعلیم دپاره په 4 کلنۍ کې راوځي او د بوډاوالي پورې لګیا وي، بیا چې کله یو سټیج ته ورسیږي پی ایچ ډي ډیګري واخلي بیا په خپلو بچو هم داسې سلسله جاري ساتي او داسې سلسله روانه وي خو کلم د الله دی کتاب ته متوجه نشون. الله ځکه فرمایي وان کثیرا من الناس یقینا ډېر د خلکو نه ډېر د انسانانو نه عن آیاتنا زمونږ د دې آیاتونو نه لغافلون خامخا بې خبره دي، خامخا بې پروا دي، خامخا غافل دي، هیڅ توجه نه کوي دې کتاب ته. نو عزیزانو توجه کول پکار دي، کامیابیم په دې کتاب کې را والله العظیم خوند دی په دې کتاب کې. که څوک د دې خوند نه خبر شو د دنیا ټولې مزې به شاته وغورځوي. 1 روپۍ به در سره نه وي، په کچه کور کې به اوسېږي، په خیمه کې به د زندگی والله العظیم د بادشاهان نه به د زړه خوشحاله وي. دا خوشحالي الله په دې کتاب کې ایښې ده. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار انسانانو صرف د الله په کتاب کې د زړونو دی پس د زړونو اطمینان دی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. او د الله یادولو بهترین وسیله د الله دا کتاب دی قرآن دی. نو الله هلاک کړل چې هلاک شول یهودیانو به په دې ورځ باندې روژه نیوله چې دا لسم د محرمو، لسم د محرم کوم ته چې موږ او تاسو عاشورا وایو. نبی علیہ السلام چې هجرت وکړو مدینې ته یهودو به دا روژه نیوله. تپوس یې وکړو دا ولې نیسئ؟ په دې ورځ الله نجات ورکړی موسی علیہ السلام ته او فرعونیان یې هلاک کړي. نبی علیہ السلام وویل چې موږ ډېر اولا یو د موسی علیہ السلام په تابعدارۍ. خپل امت ته یې ویل چې تاسو هم دا روژه نیسئ، دا لسم د محرم د عاشورې روژه. نو دینه دا معلومه شو چې خوشحالي په کوم قوم راله او ازادي راله چې ازادي کوم قوم ته ملاو شو په هغه ورځ باندې عبادت وکړي. دا نه چې ګډاګانې کوي راوځي نر ښځه ډانسونه او رقصونه کوي او ډولونه دا بجاووي.
نه چې الله نجات درکو د الله شکر په غورز ادا کوه. نبی علیہ السلام به شکر داسې ادا کو چې روجه به نیوله او صحابه کرامو به نیولې، حتی یهودو به په دې ورځ روجه نیوله. زمونږ مسلمانانو ته معمولي غوندې ازادي میلاو شوي، بیا چې دی بس په دغه ورځ باندې چې څه ناروایي دا ټول کوي، نو دا نه دي کول پکار. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو شوق او رغبت د الله د کتاب سره پیدا کی، او رب العالمین دی زمونږ او ستاسو مینه او محبت د قرآن د ترجمې سره د قرآن د علوم سره پیدا کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.